لغمان کې د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي چې د روان کال له پیله تر اوسه په دغه ولایت کې د 53 میلیونه ډالرو او 101 میلیونه افغانیو په ارزښت 181 لوی او وړې پروژې پلي شوي دي چې زرګونه کسان پکې په دندو بوخت دي. 181 پروژې پلي شوي دي چې په دې کې تقریبا زرګونو کسانو لپاره کاري فرصت هم برابر شوی. مجموعاً تقریبا د ټولو پروژو باندې لګښت 53 میلیونه ډالر او تقریبا 190 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. د لغمان والي شیخ شیر احمد حقانی بیا وایي چې روان کال موږ پر بنیادي او اساسي پروژو کارونه روان کړي دي. د سږ کال په لغمان کې اکثره پروژې شروع دي هغه اساسي او بنیادي دي. یعنی اساسي بنیادي په دې معنی چې هغه کار کېږي چې د خلکو لپاره په آینده کې لږ استفاده کولی شي، لکه واړه بندونه دي، سربندونه دي، کانالونه دي، د سړکونو بعضې پروژې دي چې د ښاروالۍ په طریقه کې پیاده کېږي او بعضې د انکشاف دیهات ریاست لخوا په اطرافو کې جوړېږي او د خلکو لپاره د آینده لپاره انشاءالله یو هغه حالت ښه کېږي. د دې ولایت مرستیال والي بیا وایي چې په مرکز او ټولو ولسوالیو کې له روانو پروژو وخت پر وخت څارنه کوي. په لغمان ولایت مرکز او په مربوطه ولسوالیو کې چې څومره پروژې روانې دي یا په کومو پروژو کار روان ده د هغو ټولو نه موږ وخت په وخت څارنه کړې ده، نظارت هم کړی ده، د کار کیفیت هم کتلی، کمیت هم کتلی ده. الحمدلله کارونه د لغمان ولایت کې ښه روان. بل لور ته د دې ولایت ولسونه خوښ دي چې په وطن کې ورته د کار زمینه برابره ده او خپل وطن په خپل آبادوي. چې دلته کار نو موږ بل ځای ته کار ته تللو لږ مشکلات ډېر ول، اوس خپل وطن کې خپله کار کوو، خو امنیت د انشاءالله هېڅ مشکل نشته. پروژو د لغمان لپاره ډېره ګټه کړې ده. یو خانه چې ځوانان له دې نه منې کړي تر څو خارج ته لاړ شي، ځکه په همدلته د کار زمینه برابره ده. بل خانه شرکتونو ته او ماشینرۍ ته دغه ټول دې ته یو زمینه سازي شوې ده چې په لغمان کې خپله کار کیږي او د دغه پروژو نه موږ ډېر خوشحاله یو.